ننګرهار کې د ژمي پر رسیدو سره د موسمي ناروغیو له امله د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې لویه برخه یې د پاخه عمر لرونکي او تنکي ماشومان جوړوي. یو شمیر خلک چې ناروغان یې په انتاني څانګه کې د مختلفو موسمي ناروغیو له امله بستر کړي وای، له کیدونکو خدماتو خوښ دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی له بهر خپلو ناروغانو ته هغه درمل راوړي چې په روغتون کې نه ورکول کیږي. پلار مې راوستی پرون سهار راغلی بس سینه یې خرابه او ارسال بس دلته علاج روان دی، درملنه کېږي، بس ډېره ګزاره شي مخکې نه. پلار مې دغلته پروت دی، بستر دی، نو بس هېڅ وسم ورته برابرېږي نه چې موږ ورته دوا یې نه راوړو. شخصي روغتون اوس زموږ ولاکه ورته برابرېږي، شخصي روغتون برابرېدی. نن دا دویمه درېیمه ورځ چې دلته راوستی دی، سهار راته 5,500 روپۍ ستنې لیکلي وي، د باندې ووتم بېرته راغلم. بل لور ته د ویروسي ناروغیو د څانګې روغتیا پالان وایي تر وروستي بریده هڅه کوي چې د ناروغانو ښه درملنه وکړي او بل ځای ته اړ نه شي. په خبره یې حوزوي روغتون ته د ټول ختیځ زون ناروغان راوړل کیږي چې وخت ناوخت د دوی خدمات ټکني کوي. مونږ ته په دې وخت کې اوس د سینه او بغل کپ ساده اصطلاح وایو. سینه او بغل ناروغان، د ستونې ناروغان، ټانسلایټس او نمونیا په طبي اصطلاح کې مونږ وایو ورته، دا ناروغان د دې موسم ناروغان دي، دا ډېر مراجعه کوي. په دې وروستیو کې زمونږ د ډینګي ناروغي ډېره زیاته شوې. ټوله کې الحمدلله د الله پاک نه ډېر راضي یو. ننګرهار او زوی روغتون کې زمونږ په داخله انتاني ناروغیو په څانګه کې چې د کوم ناروغیو یادونه ما وکړه، د دې ناروغیو کاملا خدمات کوي. ځینې ناروغان چې زیاتې ورځې د روغتون پر بستر تیرې کړي او روغتیایي اوس د ډاډ وړ ده، په نړیوالو روغتیایي ادرسونو غږ کوي چې له ناروغانو خپلې مرستې ونه سپموي، ځکه خلک په وروستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دلته موږ په جلال آباد کې یوه غټه شفاخانه لرو چې تقریبا 80% کار خلاص دی. دولت نم دا غوښتنه ده چې هغه شفاخانه د خلکو ته جوړه کړي چې تقریبا د ټول زون په کچه غټه شفاخانه وي او ټولو ته به رسیدګي انشاءالله چې وکړی شي. او بله خبره دا ده چې د خارجي مؤسساتو نه او انجوګانو نم دا غوښتنه ده چې دا ولس غریب دی، د ولس سره د دواګانو خدمتونه د شفاخانو سره وشي. بل لور ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف زیاتوي چې د ژمنیو ناروغیو د مخنیوي په موخه یې کلک تدابیر نیولي دي او په نږدې ورځو کې به د حوزوي روغتون ترڅنګ په ټولو ولسوالیو کې روغتونونو ته درمل او د اړتیا وړ نور امکانات برابر کړي. راتلونکي د ژمي دپاره موږ پوره تدابیر نیولي دي. هغه انجوګانې چې په صحت کې کار کوي هغه هم ټول راغوښتي دي. هغوی چې تاسو ژمي دپاره آمادګي ونیسئ چې لرې ولسوالۍ دي چې هغه ولسوالۍ یخې دي، هغلته واوره کېږي، لرې بندېږي. دوا راغلې ده انشاءالله ټولو کلینیکو ته اوس رسېږي. اوس ډیشنونه شروع کړي ده، څو ډیشنونه رسېدلی ده، نور نه پاتې ده. دوا بیا ورسېږي ټولو کلینیکو ته. د یوې روبي دوا راغلې ده، د روبي دوا موږ ورلیږو. همدارنګه د عامې روغتیا رئیس وویل د ختیځ زون لپاره زربستریز کمپلیکس چې څه کارونه یې لا وړاندې ترسره شوي د جوړېدو کارونه یې پیل کوي چې ورسره به په یاد زون کې د ناروغانو ستونزې په بشپړ ډول پای ومومي. سحر ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.